په تېرو دوو ویډیوګانو کې د 4 وار اسینشل ورډ کې موږ 4 یونټ چې کوم دی دا تاسو ته وښودل. نن به راځو نن به موږ زده کوو یونټ نمبر 5. یونټ نمبر 5 کې چې کوم لومبی ټکی ما سره دی هغه دی اویر. د اویر ما دی خبر، د یو څیز نه خبر، آګاه چې ورته وایي. هلکه ته د پلانکۍ د ماکې نه خبرې په پېښور کې چې شوې ده. هلکه ته خبرې چې زموږ سکول کې نن نتیجه وه دا ته ویلی شي خبر، اویر. یو څیز نه خبر، د یو څیز نه آګاه. فار ایگزامپل I was not aware. زه نه وم خبر، زه خبر نه وم. I was not aware. اگزامپل دی ما سره که نه چې زه خبر نه وم. تاسو ترې یو څیز تپوس وکړو چې هلکه ته ولې زموږ سکول کې نتیجه ورته نه وې راغلې، نو هغه ته ویل چې I was not aware. زه نه وم خبر. بیډلی، د بیډلی ماده ډېر بد، په بده توګه. صحیح شو؟ یو ډېر بد دغه چې تاسو وینئ هغې ته به تاسو څه وایي؟ بیډلی. لکه فار ایگزامپل he injured his arm badly while playing cricket. هغه خپل لاس ډېر زخمي کړو په کرکټ کې. چې کله یې موږ کرکټ کوو که نه نو هغه خپل لاس په کرکټ کې ډېر زیات بد زخمي کړو. په کرکټ کې لاس ډېر زخمي کړو. he injured his arm badly while playing cricket. belong، د belong ماده تعلق، ملکیت. هلکه وایي ستا تعلق د کوم ځای سره دی؟ سری ام belong to USA. زما تعلق خو د USA سره دی. هلکه زما تعلق خو د کینیډا سره دی. تاسو تپوس کوئ که نه چې هلکه ستا تعلق ته کوم دی، نو تاسو ته وایي چې زما تعلق خو د پلانکي خاندان سره دی، د پلانکي ملک سره دی. دا belong چې کوم دی د دې ماده تعلق، ملکیت. فار ایگزامپل this phone belong to my friend. دا موبایل چې کوم دی دا زما د ملګري دی. اوس تاسو سوچ وکئ په دې کې تعلق ظاهر نه شو. د belong چې کوم دی د خپله معنی ورکړه د ملکیت. د ملکیت معنی دلته موږ د دې نه اظهار واخیستله چې دا موبایل چې کوم دی دا زما د ملګري دی. this phone belongs to my friend. دا موبایل چې کوم دی دا زما د ملګري دی. د belong معنی تعلق ده هم ده او ملکیت هم ده. کنټینیوز، د کنټینیو ماده یو کار جاری ساتل، روان ساتل، په یو څیز کې دمنه کول، یو کار ودرول نه، یو کار جاری ساتل، یو کار روان ساتل. دې ته وایي کنټینیوز وایي. فار ایگزامپل we want you to continue this course. موږ غواړو چې تاسو ته دا کورس جاری وساتو. د 4000 اسینشل ورډ کورس موږ شروع کړی تاسو ته، سټپ بای سټپ را روان یو که نه. نو موږ دا غواړو چې دا کورس تاسو دغه رنګ جاري وساتو او تاسو باندې انګلیش په لږ وخت کې ډېر ښه زده کړو. نو اگزامپل ما سره څه شی دی؟ we want you to continue this course. موږ غواړو چې موږ دا کورس جاري وساتو. ایرر، د ایرر ماده وړه غلطي، معمولی شان غلطۍ ته وایي ایرر وایي. لکه فار ایگزامپل تاسو به لیدلي که نه تاسو چې کله په فیسبوک کې یا په نور داسې ګوګل کې اکاونټ جوړوئ که نه ایرر پرې راشي. یو ځای کې ما ټیک نه یې لګولی که نه ټیک نشان هم نه یې لګولی نو ایرر پرې راشي. دغه بس یو وړه شان غلطي تاسو ته وایي چې یو دا ټرم چې کوم تاسو سره اګري یې نو تاسو ته وایي چې صرف دلته ټیک ولګوئ. وایي د ټرم سره تاسو اګري یې نو که چېرته اګري دلته ټیک ولګوئ. دا یو وړه شان غلطي ده که نه نو ځکه په ایرر راځي. نو ایرر یو وړه شان غلطۍ ته، یو معمولي غلطۍ ته ایرر وایي. فار ایگزامپل I made an error in my essay so my boss was furious. وګوره د دې جملې په پښتو کې داسې ترجمه ده چې زما نه یو وړه شان غلطي په مضمون په لیکلو کې وشوه نو زموږ مشر چې کوم و هغه ډېر زیات په غوسه کې شو. was furious په غوسه کې راتلل. I made an error وایي ما یو وړه غوندې معمولي غلطي وکړه. in my essay په مضمون کې ما یو وړه غوندې غلطي وکړه. نو so my boss څه ته وایي؟ مشر ته، نگران ته، سربراه ته. دې ته څه وایي؟ باس وایي. was furious په غوسه کې شو. ما نه په مضمون په لیکو کې یو وړه شان غلطي وشوه نو زما مشر چې کوم په غوسه کې شو. experience، د experience ماده تجربه. I have 3 year experience. زما 3 کال تجربه ده. د 3 کال تجربه لرم په دې کار کې. experience ته وایي تجربې ته.
field. د field معنا ده پټی یا یو میدان. کم پټي د هر ژبه کې فصلونه کري ها پټی یا میدان. د field دا معنی دي پټی او میدان. The field is full of flower. پټی د ګلونو نه ډک دی. The field is full of flowers. پټی چې کوم دی دا د ګلونو نه ډک دی. هرټ د هرټ معنا ده هوګول یو څیز هوګول. لکه په اگزامپل تاله څوک ډب دري که نه هلکه وایي مه کوه هوګول مه کوه داسې دغې ته وایي هرټ وایي. فار اگزامپل ډس اټ هرټ آیا دا خوږېږي تاسو چاته لکه دا ډاکټر نه دی دا چې کله چاله زخم پټۍ مټۍ کوي که نه نو ورته وایي آیا وایي دا خوږېږي ګوته چا زخمي شي لاس خوا چا زخمي شي نو تا ورته وایي آیا دا خوږېږي نو ډس اټ هرټ. ججمنټ د ججمنټ معنا ده قضاوت فیصله. د ډے آف ججمنټ د دې څه معنا ده د ډے آف ججمنټ د دې معنا ده د قیامت ورځ. ججمنټ څه ته وایي فیصله نو دا قیامت د فیصلې ورځ ده که نه نو د ډے آف ججمنټ. لایکلی د لایکلی معنا ده غالبا. فار اگزامپل اٹ از لایکلی ټو رین ټوډے ممکنه ده چې نن باران وشي نو لایکلی معنا سره غالبا غالبا چې نن باران وشي. نارمل د نارمل په پښتو کې هم معنا ده نارمل. تاسو وایئ که نه چې زما بلډ پریشر چې کوم دی هغه نارمل دی زما بی پي چې کوم ده هغه نارمل ده نو په انګلیش کې به څه وایي مای بی پي از نارمل. زما فشار چې کوم دی هغه اوس نارمل دی. ریر د ریر معنا ده ډېر خاص یو خاص څیز صحیح شو. ریر ډېر خاص لکه فار اگزامپل I found a rare stone on the bank of the road. د روډ په غاړه ما یو ډېر خاص کاڼی پیدا کړو. I found ما پیدا کړو a rare stone یو قیمتي یو خاص کاڼی on the bank of the road د روډ په غاړه باندې. bank of the road ته وایي د روډ غاړې ته وایي bank of the road. ریلیکس د ریلیکس معنا ده آرام کول دمه کول. فار اگزامپل he is relaxing هغه آرام کوي. he is relaxing هغه ستړی شوی دی هغه آرام کوي نو د ریلیکس معنا ده آرام کول. ریساید ریساید معنا ده اوسېدل ژوند کول اوسېدل او ژوند کول. فار اگزامپل my brother reside in the UAE زما رور چې کوم دی هغه په دوبۍ کې اوسېږي. ریساید اوسېدل UAE دوبۍ یونایټډ عرب امارات. ریکویسټ ریکویسټ معنا ده غوښتنه د یو څیز غوښتنه. فار اگزامپل I requested my teacher to grant me a day leave ما خپل استاد ته درخواست وکړو غوښتنه مې ترې وکړه چې مهرباني وکړه ما له یو ورځ چوټي راکړه. I requested my teacher to grant me a day leave. رول د رول معنا ده تاوهل تاول. فار اگزامپل تاسو نه که نه دا کله چې بری بازار کې دا هرتي که نه دندې پکې مختلف قسمات رابند کړي او شي دي او ډوډۍ کې تاو کړی دا څه وایي رول وایي ROLL. فار اگزامپل سلمان ایټ 2 rolls سلمان چې کوم دی هغه 2 رولونه وخوړل دغې ته رول وایي که نه دا کله پکې الوګان بند کړي مختلف قسمات پکې خلک بندوي او په ډوډۍ کې راتاو کړي دا ته رول وایي. سلمان ایټ 2 rolls. سینس د سینس معنا ده نه د سهار نه د غرمې نه د پرون نه دا موږ وایو که نه نو د سینس معنا ده نه. فار اگزامپل I have been living here since 2020 موږ دلته د 2020 له راسې اوسېږو. I have been living here since 2020 موږ دلته د 2020 له راسې اوسېږو. ریزلټ د ریزلټ معنا ده نتیجه. As a result he was fired په نتیجه کې ګورم دې جملې تاسو له غوږ کېږدئ کله چې په دې کمپنیانو کې نه دی یو کس نه بې ادبي وشي یو غلطي دې وشي که نه نو एकदम یې کار نه لرې کړي نو دلته ما دا اګزامپل داسې درکړو چې ایت ا ریزلټ په نتیجه کې هي واز فایرډ هغه یې د کار نه پاسه مطلب د کمپنۍ نه یې راویست او لرې کړو نو ایت ا ریزلټ هي واز فایرډ. ویزیبل د ویزیبل ما دا ښکاره یو څیز په نظر راتلونکی ښکاره. فار ایگزامپل د مون آر ویزیبل ایٹ نایټ
د شپې چې کوم دی سپوږمۍ ښکاره وي په نظر راځي. The moon are visible at night. Wild. د وایلډ ماده ځنګلي. صحیح شو؟ تاسو وایئ که نه وایي دا ځنګلي ګټه ده، دا ځنګلي میښه ده، دا ځنګلي پیشو ده. A wild sheep, a wild buffalo, a wild cow. صحیح شو؟ اوس دلته دا خبره په یاد ساتئ، دا خو موږ ځنګلي خبرې کوو لکه a wild buffalo. نو که دا چېرته موږ د کورنۍ میښې خبره کوو نو د دغه په ځای موږ څه استعمالوو؟ د وایلډ په ځای ډومیسټک. a domestic buffalo. اوس که چېرته وایي نو ځنګلي نو a wild cow، او که چېرته دا کورنۍ وي نو a domestic cow. یونټ نمبر 6. ها په یونټ نمبر 6 کې لومبی ورډ چې کوم دی ایډوانټیج. ایډوانټیج ماده فایده. it has no advantage. په دې کې څه فایده نشته. لکه فار ایگزامپل یو څوک چې یو کار کوي که نه او ته یې د هغه نه منې کړې نو ته ورته وایې هلکه دا کار مه کوه، په دې کې څه فایده نشته. it has no advantage. cause. د cause ماده وجه، سبب. فار ایگزامپل smoking cause cancer. smoking چې کوم دی سیګرټ څکل دا کینسر لګوي. تاسو مو ویل که نه اگزامپل مې رکړو چې کاز وایي وجه ته. فار ایگزامپل smoking cause cancer یا smoking cause blood cancer. سیګرټ څکل چې کوم دی دا د وینې کینسر لګوي یا سیګرټ څکل بس کینسر لګوي. چایس. د چایس ماده انتخاب، خوښول، د یو څیز انتخاب کول. فار ایگزامپل it is your choice. دا خو ستا خوښه ده. it's your choice. دا خو ستا خوښه ده چې څه کې هغه وکړه. کمیونټي. د کمیونټي مطلب ماده ټولنه. لکه یو ځای کې چې مختلف قسم خلک رایوځای شي او په اتفاق سره یو کار کوي په یو کمیټي کې یا په نور داسې ځای کې کار کوي خو چې مختلف قسم خلک رایوځای شي او د یو بل په دغه باندې مشورو باندې کار کوي. لکه زه تاسو له اگزامپل درکوم NGOs والا راغونډ شي که نه مختلف قسمه کسان دي په ډیوټۍ باندې لګېدلي راځي شي او په شریکه وایي چې هلکه موږ به دا بلډینګ جوړ کړو. دا دوی څه جوړ کړل؟ دا دوی یو کمیونټي جوړه کړه. دې ته به ته کمیونټي وایې. نو کمیونټي څه ماده ټولنه. د پولیس په هم کمیونټي. پولیس راځي شول او یو کمیونټي له شکل ورکړو، یو کمیونټي جوړه کړه. ډسټنټ. د ډسټنټ ماده لرې په ډېره فاصله کې یو څیز لرې پروت یا لرې مزل. فار ایگزامپل I came here from a distant place. دلته ډېر لرې نه راغلی یم. I came here. زه دلته راغلی یم from a distant place. د ډېر لرې دي نه راغلی یم. distance. د distance ماده فاصله. فار ایگزامپل what is the distance from your office to masjid. ستاسو د آفیس نه جومات ته څونه مزل دی؟ what is the distance from your office to masjid. ستاسو د آفیس نه تر جوماته پورې څومره فاصله ده؟ escape. د escape ماده تښتېدل. تښتېدل که نه لکه تاسو ګورئ طوطي پنجره کې بند کړی او وتښتېد دلته به دا څه وایي؟ escape وایي. لکه فار ایگزامپل تاسو له درکوم the parrot escaped from the cage. the parrot escaped from the cage. طوطي د پرنجې نه وتښتېدو. کیج ماده پرنجه. ها face. د face ماده مخ. صحیح شو. if you don't face challenges you will not be success. example ما ته دی که نه if you don't face challenges you will not be success. دې جملې ته ډېر زیات په ښه ورسره وګورئ. په دې جمله کې ستاسو دوه قسمه سبق دی. ها if you don't face challenges وایي که ته چېرته د سختو سره د چیلنجونو سره مخ نه شوې مطلب سختو نه در باندې رانغلي امتحان در باندې رانغلل نو یې څه وشوي؟ you not be success. نو کامیاب به هم نشي. که سختې دې تېرې نه کړې، که تکلیفونه دې برداشت نه کړل، د حالاتو مقابله دې ونه کړه، د خلکو خبرې دې برداشت نه کړې نو ته به څه شي؟ ته به کامیاب نشي. نو ځکه درته یم په دې ویډیو کې درته بیس در کوم چې ګورې د کامیاب ژوند راتلو جوړېدو لپاره به ته ډېر زیات تکلیفونه تېرې او دا تکلیفونه ګورې څه وخت لپاره وي. نو ځکه درته یم دا لږ تکلیفونه برداشت کړه وروسته بیا مزې کې. صحیح شو. دا مې تاسو له دې کې یو نصیحت مې درله هم درکړو
او دلته مې ته د پیس معنی هم وکړه. فالو د فالو ماده اطاعت کول، پیروي کول، چا پسې تلل. فالو اور چینل ټو لرن انګلیش. زموږ چینل فالو کړئ که انګلیش زده کول غواړئ، چې انګلیش زده کړئ. فالو اور چینل ټو لرن انګلیش. زموږ چینل فالو کړئ او انګلیش زده کړئ، یا زموږ چینل سبسکرایب کړئ او چینل زده کړئ. خو نه، سبسکرایب زه نه استعمالوم، ځکه چې زما سره فالو زه تاسو ته ما در کوم، نو د فالو خبره درته کوم. پرایډ د پرایډ ماده یریدل. I got frightened too much at that time. په هغه وخت کې زه ویرېدم. I got frightened too much at that time. په دغه وخت کې زه ویرېدم. Ghost د ghost ماده پیری. Ahmed was a ghost in school library. For example, Ahmed saw a ghost in school library. احمد د سکول لایبررۍ کې چې کوم دی یو پیری ولیدو. احمد saw a ghost in school library. individual معنا ده شخص، یو انسان، یو کس. his father is an affluent individual. د هغه پلار یو مالدار سړی دی، یو مالدار شخص دی. pet د pet معنا پالتو زناور. he love to has pets. زناور ساتل له هغه ډیر زیات خوښ دي. د pet معنا سره پالتو زناور. reach د reach ماده رسیدل. finally I reached to my destination. آخر کار زه هم خپل منزل ته ورسېدم. مطلب نو دا دو مطلب اخیستلی کېدلی شي. بعضې ټایم کې خلک وایي آخر کار زه خپل منزل ته ورسېدم، مطلب کامیاب شوم. او بعض نیم سړی لکه وایي لکه وایي زه به څه ته رسم، زه به یو ایس اې ته ځم، زه به کینیډا ته ځم. نو آخر کار زه خپل منزل ته ورسېدم، مطلب ما یو ایس اې ته تلل غوښتل او لاړم، ورسېدلم. ریټرن د ریټرن ماده واپس کېدل. He was so happy to return office. آفیس ته واپس راتلو باندې هغه ډېر خوشحاله شو. اگر آفیس نه تللی و، خو چې کله را واپس شو او آفیس ته راغلی نو ډېر زیات خوشحاله شو. He was so happy. هغه ډېر زیات خوشحاله شو to return office، چې آفیس ته واپس راغلو. upset د upset ماده خفه کېدل. Why do you get upset so easily؟ ته ولې دومره زر خفه کېږي؟ تاسو وایئ که نه خپل ملګري ته وایي ته ولې دومره زر خفه کېږي؟ upset ماده خفه کېدل. Why do you get upset so easily؟ ته ولې دومره زر خفه کېږي، دومره زر کېله کېږي. voice د voice ماده آواز، غږ، چاته غږ ورکول، چاته آواز کول. I cannot hear your voice. زه ستا غږ نه اورم. دا ته چې څه وایې که نه، زه یې نه اورم. ته د لرې نه لګئ او چغې دې شروع کړي دي، خو زه یې اورم نه. I cannot hear your voice. weather د weather ماده موسم. صحیح شو. The weather is getting hot bite by bite. موسم په کلاره کلاره ګرمیږي. اوس تارې ګرمیږي که نه، کومه میاشت ده؟ مۍ میاشت ده او په مزه مزه موسم ګرمیږي. نو ته به څنګه وې چې موسم په مزه مزه ګرمیږي. The weather is getting hot bite by bite. د bite by bite ماده په کلاره کلاره په مزه مزه. wise د wise ماده عقلمند، هوښیار، هوښیار کس، عقلمند کس. ها، اسلم is a wise person. اسلم چې کوم دی هغه یو هوښیار شخص دی، یو هوښیار کس دی. یونټ نمبر 7. اوس د یونټ نمبر 7 د ویل نه مخکې تاسو دا خبره کوم، موږ چې دا کومه ترجمه لیکو نه، دی کې اکثر داسې الفاظ موږ استعمال کوو چې هغه زموږ د خولې ویل نه بدل وي. نو دا دغه جملې چې کوم دی د خپل د پښتو لکه موږ چې دا کومه پښتو استعمالو که نه، دا بیخي موږ کورکټلي هغه پښتو نه استعمالوو کومه پښتو چې په دې کتابونو کې ده. کتابونو پښتو زموږ د پښتو نه لږ غوندې بدل ده. لکه تاسو وګورئ دلته د پښتونخوا کې چې کوم خلک پښتو وایي که نه، نو د مختلف قسمه ځایونو خلکو مختلف قسمه زبانونه دي. څه چې په یو ځای کې خلک یو رنګې پښتو وایي، په بل ځای کې بل رنګې پښتو وایي. نو که په دغې تاسو دا څه مسله وي او څه دغه وي پکې، نو هغې موږ معذرت کوو، ځکه چې دا پښتو نه دی، دا په مختلف قسمه ځایونو کې مختلف قسمه ده. څوک پکې یو هېڅ ته یو نوم وایي، څوک پکې بل هېڅ ته بل نوم وایي. نو د دغې موږ معذرت کوو چې دا کې موږ دا لفظ بدل را بدل شي، نو د هغې موږ بخښنه غواړو. را روانه ویډیو پورې په الله م سپارم. والسلام.